أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چونکه نن د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک سیرت ورځ د دغه تشریح دیجه پوری خبره را رسیدلې و چې د مکی مشرکانو د رسول الله د کاکا سره خبره شریعه کړه ابو طالب سره چې دا ثوره د زمنګ د معبودانو تنقیس او بدی بیانې د اسلام کا د سیرت کتابونه لیکي چې ابو طالب د مکی د مشرکان رخصت کړو خو ډیره نرم لهجه باندې سختي وسره ونکړه د منځ کې د حج د موسم مسله برابر شو چې خلک حج لراتل د یو ځای او د بل ځای جدا جدا ملکونه نه مشرکین دا خبره ثابته کړه چې چرته د رسول الله مخالفت ونه کړی شي نو د دې ځله د هر ملک نه خلک راشي او دا به د خپل دعوت اغله ورکی نو اوس خود سره واجب د مکه کې زموږ اختلاف دی به د دنیا په د ټولو کنجونو کې بحث او لانجه جوړی شي درونتو کې راځم شو ویل چې دا مخالفت او د دې خبرې انتظام اوس پکار دی تر څو پوری د رسول الله دعوت په نړۍ کې عام نشي د رسول الله په سیرت کې موږ تاسو دا مسله ده چې دای کله دعوت شروع کړي نه دا به چې دا عادي نه غني بلکې دې دعوت ډیر دشمنان دي څه په یو جامه باندې او څه په بل جامه باندې کله به یو اجره کې بحث کول او کله به بل ځای کې چې لګره د قران مخالفت څنګه وکړو د رسول الله د حدیث مخالفت څنګه وکړو د درس مخالفت څنګه وکړو د عالم او د خبرې راجم شو د مکه مشران وې صفاتو په دې سړي باندې ولګو چې به دې اردن واده مکه کې مخبل کسان انتخاب کو کله چې د بار ملکونو حجاج راځین موږ باغوی له دې ذهن ورکو چې ای خلکو په مکه کې یو سړی پیدا شوی دی چې دغه دماغ خراب دی نوم محمد دی اغله ونه دی ساحر دی جادوګر دی منتری دی خواله مو ورسي ولید ورته ویل تاسو خبره شروع کوي ته وګورئ نه تاسو خبره شروع کوي ولید په دې کې مشروع نو یو پکې ویل راځي د فتوا ور باندې صادره کو چې دا کاهن دی ترویتی د غیب خبرونه چې بیانې دی خلکو له بازار ورکو نو دی وخت کې دی ولید ورته ویل چې قسم په الله د محمد صلی الله علیه وسلم خبره د کاهنانو خبره نه ده دا حکم غلط دی راځي چې دا حکم ور باندې ورګو چې لکه دا یو جادوګر دی ساحر دی دا خبره هم غلطه راځي جادوګر دی انسان نه راځي دریم دا حکم په ولګو چې دا شاعر دی وي شاعر هم د سینې یو بو چې د لیونه دی قسم په الله چې دا د لیونی خبرې نشین دي دا ډېر فعال انسان دی لیونه خو بغړ وړو باندې سره دا هر خبره ډېر اوچته وزنی خبره ده قیمتي خنوس چل به وکړو وی چل به دا جوړ کو چې د سی بو چې لګا دا جادوګر دی وجه دا جادوګر چې کله جادو کوي نو په خلکو باندې اثر کوي رسول الله چې کله دعوت شروع کړي نو بچي د پلار نه جدای کې او پلار د بچی نه ځکه د رسول الله په دعوت کې دا اثر دی سورې متففین کې الله دې تشریح کړی دا حق بیان چې کله به یوځي کې وکړي شنو خامخا داخله دوه پړه کشي چې اومینو سه مخالفت شروع کړي نو ولید ورته ویل چې د جادوګر په دې بیان کې اثر او د محمد پر بیان کې اثر دی نو خلکو له بدا خبره کوي چې ای خلکو ګوره دا محمد جادوګر دی خواله مو ورځي د خپل خاندان نه بوجودا شي د خپل پلار نه بوجودا شي د رون نه بوجودا شي ګوره به ټول عمر پریشانې نه مقصد دې خلکو به دې خبره کې څو مفسرین او محدثین ذکر کوي خبره داوا باطل فرش انسان همیشه د قوم او د حق فرس عالم په مابین کې د وسوسو دیوالونه جوړ کړی دي یو ځکه د قران او سنت او عالمي
هغه غواړي چې دا کم خیر الله مال راکړي دا زما ملګرو لم ورکم او دوسره مشرک کم لیکن په دې منځ کې یو درېمګړې باطل فرست راشي هغه د خلکو دماغ کې دا وسوسه ورشي چې لکه د دې شړي خبره مې منې ځکه دا نوې خبره ده او دغه نوې خبره ده او دا خبره د پلانینو نه خلاف ده د پلانینو نه د دې شړي په دې کې بل مقصد نه صرف دی چې د قوم او د عالم جدا کی دیو بل نه لري کی نو دې مسله کې دا موږ له معلومه شو چې منګه د حق فرس عالم خاله ورزو دغه په مقابل کې چې انسان موږ له څومره خبرې کوي بلکې دغه نه متاثر موږ نه شي سره لري کو او د اق عالمنا د خپل رڼا راوالو رڼا د قران او سنت نو دا جرګه دوی شروع کړه د چوکونو مکه کې ګرځا پر دوی داخله تقسیم کړه هر سړی بچراتو حاجی ولکه خبر نه وي نه په دې مکه کې جادوګر پیدا شوی دی څوک دی محمد ابن عبد الله خواله ورنش اگر که دوی په ظاهر باندې مخالفت کوي خدای رب العالمین لوی حکمت پکې دا چې دی په مخالفت کې د رسول الله ملګری وسله زیتی ځکه دا قانون دی چې تکله یو الانسان حریص فيما منع ته چې کله یو چاله وای چې لکه دې کوټې له مرزه یې دې چې لګوتې مو وروړه بس دغه مخ کې دې خبر یې دې کوټې سره کار وکنو نو څه توجه برابر شو اوس بخمه خارجي چې لکه دې شړي زمانہ کړم دا ولي دغه څه مسله ده صرف سره سترګو له بګوري ته چې څنګه فناشه لټکه اقزل ورځي واغځي ګوري عربي شاعر فرمای اذا اراد الله نشر فجيله وکله چې رب العالمین د یو چا د مشورته اراده وکي نو د خلکو د حسدګرو جبه بشراوړي یو عالم څو پیژنې نه په عمل کې شبه بالکل دغه نوم نه اوریدلې لیکن حسدګر خلک راځي چې بری درسونه کې په بیانونو کې بدقه عالم من ټکونه شروع کی چې لکه د دې خبرې کړي دی او دا خبره کړي دا او دا کړي دا او چرته مغنی کړي نو دا کم خلک مخاطبین دی هغه چې دی عالم دا وینا واوري نو بار دکاندار لاړ شي وای چې لکه دا پلانې عالم پیژنې وي او وې دا کوم بیانو کې سره موجوده ده کنه دا موجوده وشتا وې چې ته مال راکا دي کې رب العالمین لوی حکمت دی چې اق انسان په خلکو باندې الله مشوري هغه به خلکو باندې پیژنې دا خبره بیان کې ډیر لوی خیر دی الله د شي اسباب برابرې چې د هر ملګری دی دماغ له خبره او د جړې وردن نه کی هغه چې کله دا عالم بیان ووري هغه څلورش غنټي قران او سنت د خلکو له ویلې دی او صحیح تربیته کړي د نو دې سیده دا خبره شاله وګرځي دا غنه متاثر شي چې مخکې پیژندو یې نه پیژندو اوس کیسه دا سړی پکړه کودرې دو چې لکه ډېر ښه خبرې کوي هغه او د قران او سنت والا دی د باندې دا بدنامه تاسو اصله غولې د چې د الله دشمن دی او د صحابه دشمن دی او د پیغمبر دشمن دی بلکې دا خبره بالعکس ده چې د الله دوست دی د صحابه هم دوست دی او د رسول الله هم دوست دی نو کله به چې د حجاج له دوی دا خبره وکړه هغه کې رسول الله پیژندو کني پیژندو عیسی د رسول الله خواله براتل د سیرت کتابونه لیکي دې کله په دې خو یو کال په کلونو کې ابن ثعلبه باندې وسړیو دمګره د خلکو به دا ویل چې محمد جادوګر دی کله به ویل چې دا ساحر دی کله به ویل چې دا لیوانه دی جنت پیناستی نو دی جادوګر دی ځکه چې ترس پراغه رسول الله باندې ک چرته دی مکه د زلاړه مو د محمد صلی الله علیه وسلم سره زما ملاقات وشو زبدا دم کم ځکه دومره روغ انسان او د قومي انسان د عبد المطلب په بچو کې دغه دماغ خرابېدل او به جنت پکې نسل د دې ملګری علاج وکړ دی ته پوښتنه کوي چې دا محمد کم ځای کې کم ځای کې اخر خلک ورته خو دغه انسان دی نو د رسول الله صلی الله علیه ابن ثعلبه راغی وی ویلې وې زد دمګره او زما د خپل راشه زبتا باندې صدمونه شروع کوم ته باندې پیرین نشو د دماغ د ګډ ور دي چې ایسا الله تعالی صحت نصیب کړي مشرکین ولې منو رسول الله صلی الله علیه او دا خبره شروع کړه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله تر اخره پورې دا ویل اما بعد دی ابن ثعلبه چې کله رسول الله دا خبره واورېده وی ویلې وی والله قسم فالله لقد سمعت قول الكهنه وقسم بالله شماره کاهنانو خبره اوریدلې دي او قسم بالله شماره شاعرانو خبره اوریدلې دي قسم بالله شماره ساحرانو خبره اوریدلې دي ترویتانو جادوګرو خدا محمد چې کوم خبره مال وکړه دا نو د ساحر خبره ده نو د شاعر خبره ده نو د جادوګر خبره ده نو د اق انسان خبره ده چې دغه دماغ خراب دي
ځکه په دې کې د الله حمدونه دي ثناګانې دي د انسان عجز دی د محمد رسول الله رسالت دی د الله توحید دی ډیر کمالات رسول الله په خطبه کې راجمع کړه ابن ثعلبه ورته ویل شي یا محمد به ما باندې وایا به ویل شي ان الحمد لله بیت طلب کې چې به ما باندې وایا دا خطبه ورته به ویل بل ورته نه شولا وی ویل چې لاس دراکه زو سره بیعت کوم په ایمان باندې او وی ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله دشمنانو یو شی کو رب العالمین خبره په بل طرف روانه کړه ابن ثعلبه به ایمان راوړو عمرو بن الطفيل او الدوثي د دوست قبيله د یو سړیو د مکه له داخله دوه مقصد به دی یا عمره وا یا سبل کارو د مکه مشرکان له چوي ویل تاسو خبر نه وي نه عمرو بن الطفيل الدوثي روان دي او هو یو ډیر مشهور سړی دی هغه چرته محمد په تابعداري کې ونی درېږي نه دا ټول قوم به ایمان راوړي زموږ د پاره به نور درد سره جوړ شي زموږ د سر به ایسه ګډ وډ شي به خبره باندې وېڅ شر په کار دی مخه ورشه ملاقات لا او د شي ورته وایا چې دا محمد جادوګر دی دا ساحر دی کاهن دی خال رانش عمرو بن طفيل فرمای وېڅ شکل رانه عمره مې وکړه رسول الله مې دلته تعقیب کې خلکو له مې ویل چې دا کم انسان دی دغه وې د خپل غوګونو کې مې ایسه مالوچ کې خودل چې دا خبره بالکل ونه ورزکه دا خو جادوګر دی چې راوامه نه لړۍ باز خلک د دې غموړي دي او دومره عقل په دې انسانانو کې نه چې لکه دا انسان دې خو له ورزم کا حق خبري عقل مو کو بد خبري ایسه ورته کوم بلکې اسلام کوم چې لکه دا خبره غلطه ده یو څو ورته په دماغ کې دا خبر ورواچو چې دې مولا خو له مو ورزولي ودا ګوره دا کار کوي او دا کار کوي او دا مسله نه مني او دا نه مني ایسه دا بل سره به خپل غوګونو کې دا ګوتی ورکه او مالوچ کې لری لری ګرځي د قران د درس لري روان دي د رسول الله د حدیث درس لري روان دي خو لیکن دومره عقل به کې نشته چې لکه دا مولا دا خبرې کوي او زورزم د ټولو نمخ کې د سب کې ورته ځکینم که خبره چرته د اسلام برابر ونه منو به شریک او برابر نه و د اسلام به زکوم پلاس به منکم کې نه پښوی منکم کې نه پسړ کې بوسر ورانه ولا و رسول الله باندې باندې ودرې دومره ستر ګلاندې ورته کاته چې محمد صلی الله علیه السلام وی مونږ یو کې چې کله مونږ کې وی اجر دې دا خبر رااله چې لکه خاله ورشه د سوې دا سړي وی خاله رالم وی ما ورنه پښتنه وکړه چې داخله ستا باره کې و چې دا جادوګر دی ساحر دی منتری دی څه مقصد دی وی محمد رسول الله د ټکه مال قران شروع کی رسول الله کې څه اعمال و انسان کې چې کله څه عمل په دای کې داغه به اثر په دې ملګرو باندې او کله چې دای په خپل خبره باندې عمل نه کوي د اثر په دې ملګرو نه ځکه دعوت دل سپک کړي نو بل چاره بچ درونش نیک عمل کوو دای انسان به نیک عملونه وکي د دې وجنه انسان کې چیرته وغواړي چې الله مل استعداد د نیک اعمال راکې نو هغه باید سو کې یو دا چې ځان کې بس خاره ولي چیرته د نیکی کار غیله برازي دویم بزن کې تقوا را ولي دریم د الله او د الله د رسول په خبرو باندې به یقین لري څلورم د رب العالمین نه دعاګانې غواړي چې الله مال توفیق راکړي کې څه عمل پنځم د وخت د قدر په پیژني شپږم هغه اسباب به استعمالي شي په هغه باندې عمل قبليږي ووم دا منه چې واړو واړو امیدونه بلري اتم حلال خوراک بکې نه هم دا منه قول سدید حق وینا او لسم به دا خبره کوي چې مستقبل د اسلام د پاره ده دا کارونه چې کله انسان کوي الله بدره توفیق ده کې څه عمل ورکي کې څه عمل سره ویل شي کې څه عمل دی نه شي ویل چې دا سړی هغه سړی دی عمل نه کې څه وي دا به کې څه عملي ابن کثیر لیکي وی کل عمل وافق الكتاب والسنه کوم عمل چې په قران او سنت باندې ثابت دي کوم ذکر چې په قران او سنت باندې ثابت دي کوم خیرات چې ثابت دي کوم منځ ثابت دي دقل ویل شي کې څه عمل وی رسول الله مال قران شروع کیو د قران دعوت هم دی رب العالمین فرمایي چې قرآن په دعوت باندې د انسان پر ځړه کې اطمینان راشي خو انسان بد الله درزه لپاره قرآن لکینی د تقوا په نیت باندې بکینی د قیامت یې رب ځان سره یاد ساتي وخت به ورته کړي د الله عظمت په ځړه کې لري د دنیا بے رغبتی قوي ایمان زړه په صفا کې یقین به کوي په قرآن باندې او کله چې د مشکلات راشي کې باغې به صبر وی استزما په دې ځړه کې دا قران را دننه شو چې را دننه شنو ما ورته ویلې چې یا رسول الله زس سره بیعت په ایمان باندې کوم او دی ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله دم ایمان راوړو رب العالمین چې کله د ایمان نصیب کې زمنګ الله تعالی یو کیسه کرامت ورکې کرامت دا منه د تندې د شرانا کوله سم لکه بجلی پړقېدو کرامت دا اولیاء حق دی
معجزات د انبیو او کرامت د اولیاء وي لیکن اول خبره دا کو چې ولی پیژنو دا ولی چاله ویل شو کرامت سمانه دا پښون کې سمانه د مر نور سبه سمانه ډیر انسانان دی وره بدنامه بچاو لګي لکه دغه مولا ډیر کښړې دي قران بیانې سنت بیانې خو لیکن دا د اولیاء او کرامتونه نه مني دا تلبیس کوي ورس ان شاء الله سیرت کې روان دي موږ دا خبره کوو چې اول دا ولی او پیژنه دا ولی څوک دی دغه ورس به کرامت او پیژنه د کرامت معنا کرامت د اولیاء او دا په قران باندې ثابت دي مریم علیه السلام الله کې سر رزق ورکاو کوم انسان چې د اولیاء او د کرامت نه منکر شي دا سړی د قران نه منکر دی چې د قران نه منکر شي دا سړی به معنی دی دا کافر دی دا خبره غلطه راځي د اولیاء او کرامت نه منم ورسره ان شاء الله دا خبره کو چې کرامت د اولیاء او څه معنی هغه باندې خبره کیږي خو اول د ولی تعریف کوو د ارچا کرامت څوک نه مني د ولی کرامت مني ولی چاله ویل شي الله رب العزت قران کې دغه تعریف کړی دی الذين امنوا وكانوا يتقون هغه انسانان دي چې دغه عقیده توحید او سلیریش ګنټي د قران او سنت باندې ژوند تیری دغه ولی ولادت ولی ولادت نه شي ویل چې هغه په شل کال کې چرته غسل نه کړي کمیسي استلې چرته پرتګي استلې وشي نوګدا وګد کمیسي کړي ببر وکتا دا مخم تک توري لکه دا لوی ولی ولادت دا چرته ولی ولادت رب العالمین خدای نه دی ویلې رب العالمین د شي ویل دي ولی الله هغه انسان دی الذين امنوا چې هغه توحید عقیده چې حقدار د بندګۍ واجب رب العالمین د هیڅ څوک د الله سره شریک نشته وکانو یتقون سلیریش ګنټي د قران او سنت لاندې ژوند تیری دا ولی ولادت د شي سړی چې سړی راغی نو خامخ هر سړی کرامت دغه مني د قران او سنت مطابق دویمه ولی الله انسان هغه ویل شي چې د رب العالمین د پاره د خلکو سره ورانه او د رب العالمین د پاره د خلکو سره جوړي او دا کوم خلک چې په استدلال کې داخلي پیش کې دا قطن الله نه پیژني نو ورانه بچو پیژني ولا بچو پیژني او برا بچو پیژني د الله دشمن بچو پیژني د الله دوست بچو پیژني چې ته ورته وای دا ولی الله دی یا يحبون لله د الله لپاره محبت کې او د الله لپاره بغض او د الله لپاره محبت دا معنی چې صدر کې زیاتیږي نو چې درنه کې کمیږي نه بلکې بعض علما دا وایي ويتقرب الى الله بكل ما افترض عليه رب العالمین لنجدکیږي په هغه کارونه باندې چې الله په لازم کړی دي یا د الله په یو کور کې راجم شي خپل مابین کې سره رشتہ دارین لري لیکن روی رشتہ چې د قران دی لکه څنګه اوسه په دې کې لوی رشتہ قران دی یو اثر کې د څه معنا راغلی دا وې د رب العالمین دی ذکر لده شر رواني لکه څنګه چې باز د خپل منزل لراځي او د الله د اولیاء او د مسلمانانو سره د محبت ورانه وسره نه لکه څنګه چې ماشوم د مشر محبت او مینه له خوشاليږي خو چې کله د رب العالمین د حکم نافرمانی کېږي د څه غوسه کېږي لکه پړانګ زمره چې غوسه یو سړی په څلوري کې چې د الله او د الله د رسول مخالفت کې دا به خو کې تیریږي الته بوري چې مو سره سکي ډوړې مو سره خوري او ته چې دا ولی الله دی ولی الله خو دی له ویل شي چې په کوم ځای کې د الله او د الله د رسول مخالفت کې دا برداشت نشي کولای غوسه کېږي قهر ورته راځي دی له ویل شي ولی قران کې رب العالمین فرمایي چې اسماء اولیاء متقین دي مولا علی قاری صاحب حنفی عالم دی غوي چې بدعتي متقین نو نتیجه دارو وتلا چې مبتدی انسان دا بد الله ولی نه د الله د توحید او سنت والی کرامت دا معنی د شو ناشنا کار د انسان نه صادر شي چې انسان عقل نه مني به تور مثال د مریم علیه السلام کرامت قران کې الله ذکر کړی دی د وړي میوه په ژمي کې او د ژمي میوه په وړي کې دا ورته الله صادره ولا راو کوله زکریا ته پوښتنه کوي دا تعالی څو لري کوي من الله دا کوم ځای تعالی راځي دا الله ته خوانه معنا ولی انسان به همیشه د کوم نعمت نسبت چي کوي هغه به الله لکوي دي ته ویل شي کرامت لیکن امام شافعی رحمت الله علیه نقل لې وې کده شي خارق العاده کارا دا د شی انسان نه صادر شو چې هغه قرآن او سنت پابند به دا کرامت ته لیکن کده د شی انسان نه صادر شي چې دا ټول عمر د قرآن او سنت نه مخالفت دی دا ګوره استدراج دی بده باندې دوکانه شي اگر کدا سړی په اوا باندې لوزي اگر کدا په دیوال باندې سور شو دیوال ته روان شي ګوره په دې باندې دوکانه شي چرته امام شافعی مولا خبره ده شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله چې څنګه شاسو په دې ملک ورته لوی ځوان خلک وای هغه فرمایي وې داس ما کرامت نه لري چې یو سړی د رب العالمین حق مال راکړي اولاد ورکول ولا ذات الله دی د عزت ورکول ولا ذات الله دی د مالداري ورکول ولا ذات الله دی یو سړی د رب العالمین حق راولي وي انسان لور کی یو عالم لې ولیلا نو شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله فرمایي چې داس ما بی عزتی دي خلکو وکړه داس ما عزت بالکل ونه کی کرامت خو دا مطلب نه چې رب العالمین حق دې موږ یو بندل ورکو یا مړی لې ژوندیلا الله چې کوم کارونه کوي نو دا کارونه کوي نه
بلکې دی انسان د قران او سنت تابعداري کړي ځکه الله وسره تایید وکړي د ناشنا کارونه ته صادر کړه مولا علی قاری سے فرمایي وی په دې اولیاء باندې لازم دی چې دا کرامت پټ کی او د دیوبند علما فرمایي وی کرامت د ولی په اختیار کې نه بلکې د صادریږي لکه د قلم نه لیکل د لیکل د قلم په اختیار کې خو نه دی کاتب قلم خو ځای هغه ته وځي هیڅوک د شنو ویل چې هغه غر د باندې خبره وکړي چې سبب د شکار کیږي او د شکار بکوما د ایواز رب العالمین کار دی نو کرامت د اولیاء حق دی خو معنا دا چې د الله حق مخلوق نه ور کوي دا کرامت الله د لور کوي بلکې مولا قاری له دام ویل دي چې استقامت په دین باندې ودار زرو کرامتونه بهتر دي او په دین باندې استقامت سره ویل شي د توحید عقیده عمر سے فرمایي چې د ګډړان غونې بل چاله وزونه مکو چې اے فلان هغه څه زما کو مکو کا علي سے فرمایي په توحید باندې ځان مړکا عثمان ابن عفان فرمایي چې کوم شی در باندې الله لازم کړی دی هغه عمل کراولا فضیل ابن عیاض فرمایي چې د علم مطابق عمل وکا ربي فرمایي چې د الله نه په دې خو څومره مخلوق دي د ټولو نه مخ واړه او دقشان جنید سے فرمایي د دنیا نه بیرغبت شه توجه آخرت نه ورواړه جرلازم شریف فرمایي چې د قران او سنت تابعداري وکا خدا هغه وخت انسان له نصیب کیږي چې ظاهر او باطن انسان برابر کی هغه وخت کې چې ژوند سره نصیب کیږي چې د رسول الله تابعداري وکي هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې ځان کې اخلاص راولي هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې نیکان ملګری ځان له انتخاب کی هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې د وسطیت نه کار ولې افراط او تفرید نه هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې د رب العالمین سره محبت ولري هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې د الله لپاره ورانه کوي هغه وخت کې نصیب کیږي چې د الله د بندگانو سره نیکانو سره محبت ولري عاجزي وکي او جهاد وکي او د دین په اړه کې د اچا نه یریږي نو کله چې عمرو بن طفیل دا کرامت رب العالمین ور نصیب کې پتندې کې بیرانا وا نو د دعا د الله نه غوښتل رسول الله علیه ویل شه الله نه دعا وغواړه دا رڼا سمره دي تندین لري شي وجدارک قوم له لار شم نو وای به داخله کوی شي دا ګوره مسخ شو د پلارو نیګه طریقې پرې کوئی سبب بل طرف لاړو لکه اوس اکثر خلک دا وایي ته توحید وایا سنت وایا انسان د رب العالمین د خوانه وافت سره متوجي شي دا به تقديري فیصله نو دا به طالب دماغ کې دا خبره دروازه پلانې دی ولیدو څنګه بچي مړ شو څنګه دی ګاډي ټکر وکي څنګه دی دکان ور واخصو څنګه مرزونه ور باندې رااله د به څلوري غنټې دی باباګانو په داخله راړولې و چې دا څه نشي کولای چې کوي وا الله کوي دوی زور خو دی ولیدو کړه څنګه زور پکې و ابن متفیر سره دا ذهن پیدا شو رب العالمین داغه په چابک کې دارانه واچول دي چابک بل سره نه کوله لکه بجلی چابک خو پیژنې چې کوم انسان په دې اسماني سوري ور باندې زغلې ده بجلی به کوله ده په دنیا کې دارانه او په قبر کې او په آخرت کې معنوي رانه لکه د عاصم شبو کرامت داو هغه د رب العالمین دا وختل و چې لازمه دا بدن د دشمن په جسم باندې ملګو دا لازمه په بدن ملګو په یو غر کې گیر شو دشمنانو ته ګرځه پر خط واچو جنگ جوړ شو اخر کې دا شهید شو ډیر اوچت صحابي او کمالي د يهودو نصارو د مکې د مشرکانو د پوخانه عادت دار چې د مسلمانانو په مشانو باندې پیسې مقررې وي ک پلانې چاله اوس دومره پیسې دی او قطر کې دومره پیسې دی اوس هم دوی د اخبارونو کې ورکړي وي ک پلانې ټوریست دا چا وژنو دومره ډالر به ورکو او کو ژوندې را اوس د شکار بو کو دا نو دوی ویلې وي ک د عاصم دا سر چا موږ لراوړو دومره مال به ورکو دشمنان پاسونه باندې سوارو د عاصم سے بسرال هغه بډګر باندې پروت دی شهید دی زمونږ د الله غیرت لګورا رب العالمین په ډمبري مسلط کړي دشمنان بچ کړه خوال راتون دا ډمبرو بچ چل ایسو تختیدل وی ویلې د شپې و بسراشو ډمبري بقراری د اثر به کلم کو خپل بادارانو لبي وسو ډیر د پیسې ډالر او کالدار افغاني به وصول کو دا کار به وکړو الله رب العزت د شپې یو باران وکي خړګې وروته د ټول شهیدانو د جسدونو په ډګر پراته و د عاصم رضی الله عنه دا جسم مبارکه دی عبور واخصو په دې شی کې دفن کړ چې دغه علم یواز رب العالمین لري ځکه الله دې غیرتی دي د مر نو صدا مسله نو کله چې دا مسله دی امر بن طفیل کې پیدا شو لاړو لار له دعوت ورکې خجل دعوت ورکې قوم له دعوت ورکې ټول ایمان راوړو د مکی مشرکانو د شی ویلي چې لکه دی رسول الله خدا و شروع کړی دی په زیاده دی باندې چې موږ د مخالفت کو خملګری زیتی دي تایید شروع شو پنځل طریقې د رسول الله د مخالفت لپاره دوی شروع کړي پنځل طریقې یو طریقې په کې دا وکړه ورازي څه چل کو وې ټوخي ورپسې کوي نعوذ بالله من ذلک رسول الله بچ په لار باندې روانو دی په سریش خندونه وال سترګې په ششتېری لاړې به ورته کولې او به دا ویل هاذا الذي يذكر الهاتكم ادا سره د چې تاسو الها دي
یسوب الہاتکم شي نشي کوله مړه دلا ګوره پلار مړو مور مړه ده نکي مړ دی یو یتیم سړیو په دې ټولو عربو کې هم دغه نبی و جوړیږي او بل څه جوړیږي نو ابو الحکم ابو جهل دی موجود دی ولید دی موجود دی عتبه دی موجود دی دا لوی لوی ملکان دي ګرځي راګرځي اوس دي خور پړه خبري منګو منو ملګری نشتا او د دې چې دا کوم ملګری دی هغه ټول غربا دي غریبانان دي ضعفا دي نو سره کوم ملک شته نو سره کوم قومندان شته نو سره کوم رئیس شته رسول الله په دې باندې سخه پکېدو الله به تسلی ورکړه دا معلومات هغه وخت کې انسان لګيږي چې کله ته دعوت شروع کې او ستا مخالفت نه خلوش ودرېږي ستاد مسلک پر استهزاء ستاد خبرو پر استهزاء سره استادانو پر استهزاء سره د منهج پر استهزاء سره قران پر استهزاء شروع کی چې مړم دایو مسله د خلکو ادا کړی توحید دی او توحید دی او توحید دی خلک کوم ځای راوخاطه چا سړی اوس پر اسمان لږی ګرځي اوس هم دي کې کېږي هیڅ دی او نفاس دی توحید دی او منځ دی جمعه کې دې شي منځ وکاو د څه شي وکاو سپین جامې دې شو هغه پړګې دې شو خلک څه کوي دوی څه کوي وړ ذهن والا خلک په دغه ځای کې راځي مشي دا خبره شروع شوه د رسول الله د ملګرو بس شروع شوي کله به دا ویل چې د توحید دا زمونږ د دې درس او شپته الہو کرامتونه نه مني دې حقونه نه مني کله به یو خبر او کله به بلا په دې کې امکان ونش ځکه جناب محمد صلی الله علیه وسلم د شیو لګي یو غر هغه د خلکو د خبرو نه متاثر کېدو چې د خلکو بس وی دای چې کله دعوت کینو په دې کې اشاره ده دیلا چې د خپل نبی په نهج باندې روان شه کله بس د ذات پورې خلک استهزاء کوي کله بس د جبه بس استهزاء کوي کله بس د شکل بس خلک استهزاء کوي ته دا باسونه نه کوي چې لکه ولې مال دا ویلې اول ازما شکل بس استهزاء وکړه ولې ازما خبره پېکې وکړي بلکې ته خپل مقصد نه ځان رسای دوی دا کار کوي ته دا کار کوه دعوت د قران او سنت دا خبره معلومه شو چې په دې کار ونه شو نو د دارو ندوه کې راځم شو راځي بل کار وکوي څنګه وې د محمد ملګری خو ورس پورز یتیږي راځي چې د دین له تغییر ورکو ويبغونها عوجا تغییر ورکي رسول الله به کوم خبره وکړه دوی به چې دا خبره مطلب نه دا خبره مطلب ده لکه وسه ته چې کله د قران او سنت دعوت شروع کړي داخله بسابه خلاف د شکار وکي لکه ودا ډېر کسړې دي خو قسم په الله ودا چې وسیله نه مني قران کې رب العالمین فرمایي چې ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله الله وسیله منو دا ویني منه وزلو منو کده دا نو دا کار به شروع شي ته ورته وایي چې زه منم دا قانون دی چې کله انسان د هر قسمه وسیله انکار وکړي دا خو زنديق دی او هر قسمه وسیله چې وسړی مني نو دا به مشرک دی ته ورته وایي چې وسیله زمنم تقسیم بکې وکا دا شپه قسمه جایز نه ټول حرام جایز لا چې د رب العالمین نمونه مونږ الله له وسیله کې پیش یا رحمان یا رحیم یا قهار شامی کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نقل له عن بشر عن ابي يوسف عن ابي حنیفه قال لا ينبغي لاحد ان يدعو الا به باسمائه امام سے فرمایي چې کله یو سړی دعا غواړي په دعا کې بد الله نوم الله له وسیله کې پیش کړي بالکل دعا قبليږي نه د دعا مناسبه ده دا جایز قسمه وسیله د دین موږ تاسو انکار کوو نه دا موږ منو دوی به تابانه تلبیس کې شګور دا وسیله نه مني موږ شدا موږ منو دیم وسیله دا معنی چې انسان نیک عمل رب العالمین لفیش کی استعینوا بالصبر والصلاه ابو شور حدیث چې درې کسان په غار کې راګیر شو مشکل در باندې راغی او 10 وخت ورکات موږ کو رب العالمین لوي چې الله دغه موږ مو کې د دې منځ په وجه باندې زما عقیده اخلاص کا زما د مریض صحت ورکا زما دا کار وکړه اې د دې وسیله څوک انکار کوي نه دوی به چې ګوره دا وسیله نه مني تلبیس وو کی دا ورته موږ منو درین دی یو نیک سړي دعا څلورم خپل احتیاج رب العالمین له پیش کوله او پنځم په الله باندې حمد او پر رسول الله باندې درود شپږم رب لفظ استعمالول یا ربي نو طالب دا خبره وږي چې ګوره دا سړی وسیله نه مني کله به وایي چې لکه دا دعا نه مني موږ چې موږ دعا منو لیکن د حق شرایط برابر شي هغه کې به اخلاص او هغه کې به حرام نه د دعا نه به مخکې منځونه یو پای کې به صدقه ورکولي په او داس باندې به یو د قبله په طرف باندې به مخ یو ګونډه باندې ماتې کړي او لاسونه به اوچت کړي ترګو پورې به اوچت کړي عربي کې به دعا وکي د الله نومونه الله له وای رب العالمین باندې محمد او رسول الله باندې بدرود وای تکرار په دعا کې وکي د زړه د تل نه به روباسي تدبیر په قبولیت کې نه کوي ټول مسلمانانو له دعا وغواړي د الله د حکمت ته مخالف نه امین به کې وای چې په دې شرط باندې یو سړی دعا وکي چې هغه رسول الله موږ له خدای دا آیت د دعا نه څوک انکار کوي نه دی بوې چې ډېر کسړي د خدای نه مني د تلبیس دی دا داخله کوي کله بوې چې لکه ګوره دا ډېر خلک د خیراتونه نه مني صدقین مني او حالانکه صدقه چې د ادارت بلا ده او فلان دی من به چې صدقه کې ډیره فائدہ او ينفقون ومما رزقناهم ينفقون قران کې د قران یو موضوع الانفاق فی سبیل الله صدقه څنګه نه مانی انفاق فی سبیل الله څنګه نه مانی د قران انکار کوي
انفاق امام قرطبي وي اقما لویل شي چې تی روپۍ لګي ک 10 روپۍ او 10 روپۍ کو کروڑونه لیکن دا ټول د جناب محمد صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې برابر اې د انفاق موږ تاسو منو کې انکار دی کوم منو دا دی به تعالی چې خیرات نه مني رسول الله فرمایي چې په کور کې مړ وي چې درې ورځې تاسو دغه تعاون وکړئ چې دغه نه وخورئ هیڅ کې مې دین انکار نه کوي تایید وکړه وراوړه دا کارونه شروع کړه چې په دې باندې کار ونه شو ځکه وکړ خلک هغه په دې باندې سوچ کې چې داسې په غب شپ باندې لګي دي صحیح خبره د قران او سنت والا ده دریم پروګرام جوړ کې وې د دې مولا په مقابل کې اوس بل مولا راولای ستا مدرسې په مقابل کې بل مدرسه جوړه کی د درس په مقابل کې بل درس جوړ کی د مولا په مقابل کې بل مولا راولي شیخ الفلان او جامع المعقول والمنقول او فلان او فلان دا غټ غټ القاب وکي هغه به مخې لراولي دای انسان بر دین یریږي نه وجه دا چې موږ به د خپل امیر په رواني کو شیخ محمد صلی الله علیه وسلم دی د په مقابل کې نصر ابن حارث راوسو د دې مولا صاحب طائف نه راوسو ډېر اوچت قیمت باندې د بل زین راوسو چې دې سړي خو په مکه کې موږ تخریب کړو د مقابله په کار دا بالکل اسما ورته پرې دی زوس پر خپل علم باندې د مقابله کوم مال دا علم یاد دی دا علم یاد دی دا به شرع په څه پويږي رسول الله بشه په کوم ځای کې دعوت وکي تقریر وکي د به متصل دا کسی مشي کولی درستم کسی یاد کړی و د سپندیار نو شیروانه دا کسی مشي او به دا ویلي چې زمو د محمد ما به کې څه فرق دی اغم قصي بیان یو زم قصي بیان محمد هم یو نصراني غلام نه خبره زکړی د امام زکړی دی اغم دروغ وای زم دروغ وای هغه باندې بل چا د خوانه املا کې دی شي په ما باندې کې دی شي اي زمو د غره قسم ما بینګه څه فرق نه بلکې د ځان سره وډه مساتلې و او کله به نو جوانان د تقریر لره جمع کړه دې ډمې له ویل چې اوس په دې ځوان باندې ته شراب وسکه چې کله به شراب په وسکه نه به د منځ کې رقص وګڼه نسا به ویل چې زمو د محمد ما بین کې دا فرق دی چې زه دا شراب او دمان ځان سره ګرځم مو دا ډمې او هغه غریب سړی دی مظلوم انسان دی فقیره داغه سره دا شي نه نشنه ما دعوت ور باندې قوی دی او کنه دی دا خبره شروع کړي په دې باندې کارونه شو عقل مند انسانانو چې دا شي غب شپ باندې لګي قصې کې تاویل ما ویلي کله پلاني سیب دي شي ویلي دی او کله اشاره خوب ملي درې دي په خوبونو مبونه باندې زموږ شاو دین نه کامیابیږي او رواني دین زمونږ چې دی هغه قران او سنت د محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله فرمایي ترکت فیکم امرین دو شیونه ما به تاسو کې پرې خودلې دي چې یو قران او بل سنت ته که تاسو چرته عمل د دې سره برابر کوي هدایت ولای که عمل د قران او سنت نه بل تر باندې ګوره گمراهانی رسول الله ورته گمراه ویلي نو په دې شیونه باندې شی ثابتېږي نه په دې باندې مقابله ونشوا بل طریقې به دا جوړ کړه چې لکه په دې مونشوا چې د په مقابل کې موږ یو عالم را وسو وس تعذيب دل پکار دی اده ملګرو لوال پکار دی وی ویل چې دا چا غلامان هغه دی واله شي او چا خپلوان هغه دی واله شي دا غلامان دی په شریک سره واله شي او دا خپلوان د ارسل چې د خپل خپلوان راونه شي وی وژنه وی لیکن محمد صلی الله علیه وسلم له ګوت نشي راوړل وجه دا و چې یو خدای رسول الله په تایید کې رب العالمین ولاړو بل د رسول الله په تایید کې د خپل تر رب العالمین ورته ودرو ابو لهب ابو طالب هغه ټول عرب له مخ یو چیلنج ورکړ ورته ویلې رسول الله له ویل چې والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وسر في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غزازا وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرست دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حزار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا وقسم بالله چې دا ټول دنیا راځي مشه عربان یا رسول الله کستاري وختلم ګوت دروي دغه غیرتي سړیو اگر کبیره خبره او چې به اخر کې ایمان راوړو خدای دې غیرت کړي دي وې د شي حق د شي بیان وکا لکه شیشه چې سړی په بوکس باندې وې د دې مشرکین زلونه ور باندې وچاوه حق دین دې مال راوړې دي ستاسو دین د زمکه په سر باندې بهترین دین دی ته زما خیر خوای هغه کاکا ولې مې نه بیا بخله دا وې چې ابو طالب د جهنم د اور نه وډار شي دا یو سوالم دی چې دومره غیرتی سړی نو ول الله ورته ایمان نصیب نکړي وجه دا و چې دا کارونه د غیرت د وجه نه د الله لپاره نه و قوم پرستی پکې و قوم پرستی کې چې کوم شی بنا شي پاغه به اجر نه ملوي او بل رسول الله کې تقوا وا د الله د تایید او د قشان تر د وجه د تقوا د وجه نه او چې شهامت خلق لرلو د محمد صلی الله علیه وسلم ګریوان له سن شورا چوي ان شاء الله که چیرته چرشم روان چرشم به روز باندې ژوندو نه به هغه تعذيبونه بیان کو چې د ملګرو له ورکړه نارینه او زنانه ولا او اخر کې چې باقي باندې کار ونه شي به محمد رسول الله ګریوان له خلق لا شروع شو به ان شاء الله